د کوشتیپې کانال د دویم فاز د جوړېدو چارې پیل شوې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د کوشتیپې کانال د دویم فاز چارې پیل شوې. د اسلامي امارت مسؤلینو پرون د تلې 19 چهارشنبې ورځ د دغه کانال د جوړېدو د چارو د پیل په مراسمو کې وویل چې افغانستان به د دغه فاز په جوړېدو سره کرنیزه برخه کې پر ځان بسیا شي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو چې د دې پروژې د پلي کېدو مسؤلیت لري وایي چې د کوشتیپې کانال دویمه برخه 115 کیلومتره ده او د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کیږي او د فاریاب تر اندخوی ولسوالۍ پورې دوام مومي، چې په خبره یې په 15 کالونو کې به بشپړه شي او ترې لاندې 3 میلیونه جربه ځمکه به خړوبه کړي. د ملي پراختیا شرکت یو انجینر فرید عظیمی وایي چې د دویم فاز د جوړېدو لګښت سرپرست حکومت ورکوي. همدې حال کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغني برادر وایي چې د دغه کانال په جوړېدو سره به د افغانستان کرنه میکانیزه شي او افغانان به د کرنیزو محصولاتو له اړخه پر ځان بسیا شي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی خو د کرنې میکانیزه کېدو لپاره یې هڅې نه دي شوي او خوراکي توکو په واردولو کې د سیمې پر هیوادونو بسیا دی. اسلامي امارت هڅه کوي چې د کرنې او د هیواد د اوبو مدیریت برخې ته جدي پام وکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله عمري بیا وایي چې د کوشتیپې کانال په جوړېدو سره به افغانستان په سیمه کې د خوراکي توکو د تولید پر مرکز بدل شي. هغه زیاتوي چې د اوبو دغه لوی کانال افغانستان کې د خوراکي توکو د تولید برخه کې خپلواکۍ ته رسوي. د ریاست الوزرا اداري مرسیال عبدالسلام خلیفي هم وایي چې د کوشتیپې کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري او د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه پیل له دغه ولایت او جوزجان څخه تیریږي او فاریاب ولایت ته رسیږي. خلیفي زیاتوي ځینو کسانو ډېرې اندېښنې لرلې چې ګواکې دغه کانال نه بشپړېږي، پر کومه خوا چې دغه کانال روان دی مناسب نه دی او آیا اوبه به پکې ولاړې شي که نه، خو نیکه مرغه چې دا طرحه په بشپړېدو ده. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال شیر محمد عباس تانکزی د سیمې هیوادونو ته په اشاره ټینګار کوي چې د آمو سیند د اوبو په اړه د خپلې اندېښنې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. هغه وایي ګاونډي هیوادونه د اندېښنې پر ځای راشي او له موږ سره د له ډیپلوماټیکو لارو بحث وکړي او اندېښنې د شریکې کړي. د یادونه ده چې د کوشتیپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو کار چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري تازه پای ته رسېدلی او پرون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.